د ضلع لکي مروت په هر کلي کې که د ماشومانو، ژڼکو او ځوانانو یوه مشترکه مشغوله ده نو هغه ولیبال دی. د تحصیل نورنګ نعیم ګل هم د ولیبال وتلی لوبغاړی دی او په قامي سطح یې د پاکستان آرمي او پولیس ډپارټمنټ نمایندګي کړې ده. نن سبا د خپل کلي علاقې لوبغاړو سرپرستي کوي او د ولیبال ټورنمنټ را جوړولو کې چمتو وي. په شاخ قلی خان کلی کې نعیم ګل نن هم د ولیبال ټورنمنټ انتظام ته ولاړ دی. دا ټورنمنټ زموږ ملګری دی چې دا پیس لپاره ټورنمنټان کوي چې هغه نوم د مجاهد داستان چې دنه مخکې 20 او 21 اکتوبر باندې یو بل ایونټ هم کړی و چې ټول پکې انټرنیشنل څومره پاکستان کرنٹ انټرنیشنل پلیئر هغه پکې شرکت کړی و. نو هغه یو دا میسج وکړ چې کوم هغه پنجاب ټیمان راغلی و نو وی چې دلته لوکل ټیلنټ لپاره او کوم چې ورسره ډیسټریکټ دی بانو ډیویژن سره میران شاه او ډیرا اسماعیل خان کرک نو دغه لوکل ټیمانو لپاره او دغه هم انټرنیشنل او نېشنل پلیئر دی دغه موږ 14 ټیمان اخستي نو دا هغه په تعاون باندې موږ ته کړی دی دغه لوکل ګورنمنت یا ډي اس او یا نور چا موږ سره کوم تعاون نشته دی. که زه ته ووایم چې والیبال په پاکستان کې ټولو نه زیات دغه ډسټرکټ کې ډېر زیات دی او ټولو نه کم حصه چې میلاویږي دې ډسټرکټ ته میلاویږي. ګورنمنټ طرف نه دلته هیڅ کوم هغه نشته دی. تا اوس وکتو دغه ینګ ټیم لګیا دی یو سینیر پلیئر ته کوم کې چې آرمي کلر کسان هم دي او 15 او 16 ایئر کسان دي هغوی ته فرست سیټ ورکړه او گیم هم په ګټه روان دی. نو دلته حکومت نه داسې ګراوند هم شته نه نور فیسیلیټي شته. تا ګراوندونه وګوره دا خپل کسان په خپل مدد باندې جوړوي. د امن په نوم را جوړ شوي دې ټورنمنټ ته د زلابنو په نړیواله سطح لوبېدلی لوبغاړی نصیر خان هم راغلی. نصیر خان لکي FM 88 ته وویل چې جنوبي اضلاع کې ښه لوبغاړي موجود دي خو حکومتي سرپرستی نه لري. انټرنیشنل والیبال مې ډېر زیات کړی تقریبا 18 ممالک دورې مې کړي دي. دې پلیئر کې ښه ټیلنټ شته دی انټرنیشنل لیول ټیلنټ دی پکې ښه پلیئران دي پکې او دا د چې هغې نه بعد سپورټ کولو پالش ضرورت دی ورته. دې ټورنمنټ کې د جنوبي اضلاع مختلفو علاقو لوبډلو برخه اخیستې. د وزیرستان نه هم د کوچ فرمان الله سره ټیم راغلی دی. دا مونږه پیله ځل دی چې دې ټورنمنټ ته مونږ نعیم ګل د انوایټ کړلی هغې دپاره مونږ ټیم راغللو. دلته مونږ لکي ته راغلي دلته کې به مونږ 5-6-10 کسانو پیژنو سبا به هغې سره مونږ پیژنګلي جوړه شي. هغې سره نه بعده به داسې بنو کې کوواټ کې هغې خلک تعلق سره جوړ شي او مونږ دا سپورټس چې کوم دا غټه نه غټه خبره د امن ده چې د امن یو پیغام ورکوي چې دلته د مونږ په وطن کې مونږ علاقه کې امن راشي هغه نه بعده به مونږ سپورټس پرمختګ کوي. د ضلع لکي مروت ولیبال اسوسییشن صدر حامد الله لکي FM ریډیو ته وویل چې د ولیبال په مد کې حکومتي سرپرستی نشته. دا نن سبا چې کوم سیزن لګی دی د موږ لکي مروت نن سبا ډېر ښه پوزیشن دی. مونږ ته صرف د DC صاحب ته دا مونږ اپیل کوو موږ د علاقه په سطح باندې ډېر غریبان دي ځکه چې پلیئر ډېر زیات دي. مونږ اوس په دا خپله کوم ټورنمنټ دی نه وروستې مخکې موږ یو ټورنمنټ کلیئر کړ جونیئر والا دا موږ جونیئر ټورنمنټ اختتام تر اندر رسولی فاینل ته 2 ټیمونه وتلي دي. په کار دا وه چې موږ ته DC صاحب یا AC صاحب دی مونږ ته څه فیسیلیټي موږ میلاو سوی وه ځکه چې موږ سینیر کسان هم له محکمو نه زیات پاتې دي او جونیئر کسان چې کوم دي د اوسه پورې تقریبا د جونیئر کسانو ته چې فیسیلیټي نه میلاویږي. د ضلع لکي مروت د ولیبال لوبغاړو د مشکلاتو او د حکومت نه د غوښتنو په هکله ډسټرکټ سپورټس افیسر عادل شاه لکي FM 88 ته وویل چې د کورونا وایرس له وجې د ولیبال ټورنمنټونه نه کیږي خو محکمې ته غټه مسله د فنډز ده. دې زیاته کړه چې وړاندې به د ډسټرکټ سپورټس ممبرز ته فنډز ورکول کېدل هغه اوس بند شوي دي. ډي اس او ویل چې د ضلع لکي مروت لپاره ADP کې 1 کروڑ روپۍ منظور شوي دي خو لا تر اوسه ضلعې ته دغه پیسې نه دي میلاو شوي. یاد دې وي چې په تیر کال کې د ولیبال صرف یو ټورنمنټ د حکومت په مرسته را جوړ شوی. د امن په نوم را جوړ شوي د ولیبال ټورنمنټ ته د سپرلیخیل کلي ځوان محسن خان هم راغلی او نن به د خپل کلي له طرفه لوبیږي. محسن خان دیاړي مزدوري کوي خو د خپل کلي او ضلعې نوم ګټل غواړي. چې مخکې به ټیمونو ته کیټان او بوټان هر څه میلاوېدل
اوس ورته هیڅ نه میلاویږي. د حکومت نه دا درخواست ده چې کومه فیسیلیټي به موږ ته مخکې میلاوېدله او اوس موږ ته نه میلاویږي. چې کوم سہولیت د نورو ضلعو ته دي لکه بنو ته، پیښور ته یا بل ته دي، هله کې مروت کې نشته دي. د ملګري خبریال محمد ادریس سره آصف مومند، لکی FM 88 ضلع لکی مروت.